الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوله یو ډیره نادره خبره ده. شیخ الاسلام دلته هغه په انعام الباری کې دغه حدیث سره لیکي چې د حدیث ته وګورئ. عبد الله ابن عمر او ابو هريره دواړه و بازار ته وتل په 10 ورځو کې د ذوالحجې ګوره تر اختر مخکې. الله اکبرونه خو په اتفاق د عرفات د ورځې سم شروع کوو. دا نورې 8 ورځې چې پاته دي 8 ورځې په دې کې تر المنځ وروسته یو خبره دا الله اکبر مطلق الله اکبر نه وایي، مطلق هم تر منځ وروسته خلاص. دوم دا چې تر په دغه ورځو کې تر نافله وروسته هم ویل. سبحان الله. شیخ الاسلام وای دا بعض خلک چې د بدعت سره ډېر بادوړي غیا وخت دغه په وجه سنت هم جنې پاتې لکه دغه سنت چې د سړي صفات دا هیڅوک پر دین کار نه دی راغلی. باید په دغه لس ورځو کې سړی په روانتیا کې، سړی په ناسته کې، سړی په ولاړه کې، په ټولو کې او تر ټولو لمونځ وروسته هم سړی څوک وایي الله اکبر. لیکن دلته کې قرار وایي کې په زور وایي دواړو ته اجازه ده، دواړه څوک ته اجازه ده. دوم دا د طالبانو زموږ خلک یې خاص تر فرض وروسته وایي، تر نفل وروسته، وجوب تر فرض وروسته نشته، دغه تر نفل وروسته نشته. لیکن څوک دی هغه مستحب دا چې دی چې تر هغه سنت که چا نفل لمونځ کوه تر هغه وروسته هم وایي. دغه دوی خبرې د خلکو څخه پاتې دي. د بخاري حدیث ته وګورئ طالبانو دغه دی هغه صحابه مبارکانو به په بازار ته روانو ویله به نو دغه په دغه ورځو کې چې قرار الله اکبر نه وایست. الله اکبر نه په کوم ورځو کې چې د الله سما چې د ذوالحجې را داخلي شي په اول کې څوک وایست الله اکبر نه پر لار روان یاست، ناست یاست، ولاړ یاست او په زور یاست، قرار یاست تر فرض المعظم. دومه خبره الله اکبرونه په اتفاق شروع کیږي د کومې ورځې څخه. دغه واجب زموږ د امام صاحب مذهب دا دی چې واجب دی. شافعي صاحب مالک صاحب هم دا وایي او هغه شافعي صاحب بعضې وایي چې دا سنت مؤکد دی. کسته چې په یاد موږ هغه وایي د سنت مؤکد دی، هغه بل واسطه نه ورته ویل، ډېر اختلاف نشته. خو طالبانو دغه څوک دی الله اکبر د تشریق واجب دی. په اتفاق د چا ته شروع کیږي؟ د عرفات د سهار څخه شروع کیږي. لیکن په دغه کې اختلاف دی چې 23 دی که 8 دی. امام صاحب وایي 8 دی، د عرفات په سهار شروع شوه د اختر په مازدیګر ختمیږي. او یاران وایي 23 دی د درېیمې میلې هغه په چا باندې ختمیږي؟ هغه د مازدیګر تر لمانځه وروسته ختمیږي. ولې دوې میلې یو اختر یو عرفات دا 4 ورځې او 4 ته یو 15 الله اکبر دا 20 درې هغه د درې میلې که تر دغه پر دا 23 دا واجب دی. لیکن تر عیدګاه وروسته بیا هم وایي هغه مستحب دی. دلته ټولو کتابو طالبانو فتوا پر کول د چا کړی؟ د یارانو فقط 2 کتابو فتوا پر کول د چا کړی؟ د امام صاحب. هغه فتح القدیر په 2 جلد 49 او بدایع و صنایع په جلد اول هغه 912 کې دا فتوا د چا پر کول کړی؟ د امام صاحب. نور ټولو کتابو فتوا پر کول د چا کړی؟ د یارانو. دا ټول کتابونه راواخلئ. مبسوط د سرخسی 2 جلد 18 باری رایک 2 جلد 288 یعلا و سنن 4 جلد 2415 مجموع الانهور جلد اول 259 هندیه جلد اول 125 او قول راجح جلد اول 115 تاتار خانیه جلد اول 28 مکه کانپی وادل تو 2 جلد 130 هدیه العلایه 112 جوهرای نریا جلد اول 218 نطق الفتاوا تاتیایم کبیری 401 غیاسیه هغه 130 دا چیزې جلد نه کم ذکر دا دغه یو جلد دی. اولانی دراری 220 او تسیو ترجیح 114 لباب 120 خلاص الفتاوا جلد اول هغه 215 مراقیل پلا 2 جلد 118 فقه المقارنه 2 جلد 9 زاد الفقه هغه 119 قاضی خانیه پرامشتین دی جلد اول 115 تیم محمودیه اتم جلد 415 فریدیه درم جلد 20 امداد الاحکام جلد اول 213 حقانیه درم جلد 140 او جواهر الفقه هغه 414 اول جلد او دارالعلوم دیوبند 5 جلد 204 او در مختار رد مختار هغه
دغه بیا دغه ځای ته چې پام وکړي نو خدای په دې خبره مو سر خلاص شي. یروي استیمه هغه دغه تکبیر ته غوږ نسی هغه هم درته راوړي په 621 کې ګوندې خدای په دې خبرو مو سر خلاص شي. که مو نسو دا اوله مسله شو. دوهمه مسله دغه الفاظ کسته چې په دې ځای باندې سر خلاص شو دا داسې لنډه درته وایم. هغه دا دی چې دغه الله اکبرونه دا دومه استفتاح ته ګوري. دغه الله اکبرونه یوازې هغه پر محکم بازاري نر هغه او مقتدی و امام باندې شته، که پر منفرد ښځې مسافر سارایي باندې هم شته. طالبانو دلته زما خبرو ته غوږ نسی. یاران وایي پر هر چا سته، هم پر مسافر سته، هم پر منفرد سته، هم پر ښځې سته، هم پر سارایي سته. دغه کتابو باری رایق په 2.6 صفحه کې او جوهره نیریه هغه په 15 هغه د جوهره نیریه هغه صفحه چې زه دا در پیدا کوم په جلد اول 238 کې هغه دا لیکي چې فتوا پر کول د چا ده؟ هغه د دیارانو ده. لیکن امام صاحب هغه وایي که د الفاظ ته زده کړي وایي د حدیث دغه اثر د عبدالله د حضرت علي کرم الله وجهه چې راځي دا اثر که څه هم صحابي کول دی لیکن خو په عقل نه معلومیږي، محمول پر سماع دی. فتوا د افغان د امام صاحب وایي نو نه پر سارایي سته، نه پر منفرد سته، نه پر ښځه سته. ما خبرو ته غوږ نسی. دا نه هغه کوچنی و هغه خو پخوا لا جنې وتلي و. ګورئ نه پر سارایي سته، نه پر مسافر سته، نه پر ښځه سته، نه پر منفرد سته. لیکن غوړې دی دغه حدیث دلیل بولي چې هغه اثر د حضرت علي کلم الله وجهه چې لا جمعه ولا تشریق الا فی مصر جامعه دا په حکم کې د چا دی؟ هغه د مرفوع دی. دا طالبانو کوم دغه الفاظ ذکر دا فتوا بیا هغه چا کړی ده؟ هغه طالبانو دغه څه زده کوي هغه اعلاء السنن د اوله سره طالبانو ته چې ورته ګوري په 2440 کې شپږم ټکي هغه پر دغه کول باندې څوک دغه فتوا کړي. نور دا نور کتابو اکثر پر دې باندې فتوا کړي چې نشته. دغه یا صح دی کدا سم دا نور دا دې ځای ته پام وکړي. خو ښه توجیه هغه طالبانو دا کې معلومات ده یپلا دغه تر مخه ځکه بارم په خبره سر خلاصي. دا بعض خلک قرار دا کتابو ته وګوري د فتوا تور ته وګوري بس پر هغه باندې قرار فتوا ورکړي. دوی په دغه تور باندې نه دی پوهېدلي، سره نه دی خلاصوي چې الفاظ د ترجیح صریحي او ترجیح التزامي دواړه هغه وخت اعتبار لري. ترجیح صریحي او ترجیح التزامي دواړه هغه وخت اعتبار لري چې هغه په مقابل کې د چا نه وي د حدیث کاغه مرفوع کې وي کا مرفوع حکمي وي، بلکې هغه وخت اعتبار لري چې په کول کې د صحابي هم نه وي، دغه په مقابل کې د صحابي هم نه. دلته خو په مقابل د چا راغی د حدیث را. نو ځکه طالبان د امام صاحب پر کول فتوا د پدې خبره نه. خود دغه طالبانو حکیم معلومات هغه یو شو فیصله کړی ده. هغه طالبانو هغه وایي په بوشتي ګوهر کې په بوشتي هغه زیور کې نه په بوشتي ګوهر کې پاکشنی کې په هغه په 22 صفحه کې هغه د چوي وایي مستحب دغه واجب خو نه دی پر ښځه، پر مسافر، پر سارایي، پر منفرد واجب خو نه دی، لیکن مستحب ورته دی د پزه سره خالی کېږي کې وایي شکه. شیخ الاسلام هغه هم دا کې معلومات خبره په فتاوی عثماني جلد اول 1400 کې راغله چې دغه ترجمه وکړه. دغه تجارت څه خوندوره ده چې مازی پر طریقه د فضل دی وایي لیکن خاصه څوک نه دی واجب نه دی. درېمه استفتاء د امام صاحب پر کول فتوا ده. دا تکبیرات قضا کېږي، دا تکبیرات قضا چې بیا قضا راوړل کېږي کنه راوړل کېږي. طالبانو کدا قضا ولا زما خبرو ته غوږ نسی المنجه بیا د المنځه که قضا شو قضا نه راوړل کېږي. که د المنځه سره قضا شو دغه المنځه نه بیا د ورځې تېرې شوې بیا قضا راوړي بیا نشته. او که المنځ بل وخت قضا شو
په دې وخت کې راګرځو هم نشته. ما خبر د بل وخت قضا دی واجب نشته، واجب مستحب خو ما دې خبره ته کړو. که بل وخت قضا په دې وخت کې راګرځو هم نشته، که بیل منځ دوی قضا سو هم نشته، ما خبره ته ګوري. او که د لمانځه سره قضا سو د لمونځ یې بل وخت راګرځاوه هم څوک دی هم نشته. که د لمونځ اوس قضا سو د لمونځ یې د بل کال په دغه شپو کې راګرځاوه هم نشته. ما په خبره مثال خلاصوي نادر ته ګوري. او که د سږ کال دې قضا سو او په دا ګوره څلور صورتونه سوه، که د سږ کال قضا سو هم د ایامو د علاوه د تکبیر قضا شوه، د هغې ورځې ګوره دا 5 ورځې په دا 5 ورځې کې لمونځ قضا سو، په د هغه 5 ورځې کې قضا راوړي، بیا نو دا تکبیرات وروسته تر هغه ووایي. تر هغه وروسته بیا څوک شته بیا شته دمه سوه په نورو صورتو کې نه وه. کم صورتو بل منځ قضا سو په دې وخت کې مراګرځاو، یوازې الله اکبر نه قضا سو د دې مراګرځول 2 لمونځ په دغه شپو کې قضا سو، خو تر دغه شپو وروسته راګرځو دا 3 لمونځ په دغه شپو کې قضا سو، په بل کال په دغه شپو کې راځي. دا ټول د مختار جلد اول 400 باري رایق 2 جلد 290 او پتل کبیر 2 جلد 2 تعتاوی د مختار جلد اول 350 بدایي وسنای جلد اول 440 او مغنی د ابن قدامه 2 جلد 390 احسن الفتاوا صدرم جلد اصول نجرشمه مجموع الانهور جلد اول 250 تحتاوی د مراقل پلا 2 جلد اصول درشپته ماکانیات 2 جلد اصول درسلیشتمه موسوعه فقهیه 2 جلد 315 والله سبحانه اعلم.